سلیمان خیل دره. دغه غر نه توره بوره شروع کېږي. نور دا د تورې بورې اولنی غر دی. کریم اورې مخکې کېږم ورېږه مخکې کېږم. زموږ اتلو او مېړنیو وسله والو ځواکونو ملي اردو د ملي اردو بېلابېلو صنفو توپچي پیاده او کماندو او همدارنګه د ملي پولیسو سرحدي پولیسو او نظامي پولیسو د یو ګډو عملیاتو په نتیجه کې وکولی شول چې دا سنګرونه تسخیر کړي او دلته د داعش د ډلو هغه پلانونه او پروګرامونه چې د دې سیمې د امنیت د خرابولو او د خلکو د ځورولو لپاره درلودل هغه له ماتې سره مخامخ کړي. تورې بورې قومي مشر هم د دې سلیمان خیل زنګي دا اوس په حال چې موږ تاسو کوم ځای کې خبرې کوو دا تورې بورې کلی دی او دې نه مخکې علبخیل دی. علبخیل نه مخکې مرخنی ده. دا درې کلي ملي اردو کړي دي په دې درې ورځو کې څلور ورځو کې عملیات یې کړي دي دا تصفیه کړي. خو دې نه باقي 14 کلي نور هم پورته پاتې دي. د سلیمان خیلو او د تورې بورې په ولس باندې غږ کومه چې خپل آمدګي په کلکه ونیسي ځکه چې په دې درې کې ما ډېر جنګونه کړي. په دې ټولو درو کې دلته زه په تیږه بلد یم. که ټوله ملي اردو هم راشي، که ټول ملي پولیس هم راشي، ټولې امنیتي قواوې هم راشي، تر څو پورې چې د ولس خلک مجهز نشي، تجهیز نشي، امکانات ورته ورنکړل شي، ملاتړ یې ونشي، دا درې نه تصفیه کېږي. پیش بریم از الفیل پیر شده و بعد کریم مرخانه میگه دو نموج اورم